نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ عزیزانو 13 جمعہ باندې ما یو باز تاسو په مخ کې شروع کول غوښته هغه بیا پاتې شو باز داو چې انسان ته ضرورت د وحی الله پاک ولی پیخ کړو یا انسان تا الله پاک د پیغمبرانو درالې ګلو ضرورت ولی پیخ کړو زکه چې ما یو جمعه ستاسو مخ کې عرض کړو چې انسان الله په ټول کائنات او مخلوقاتو کې یو عظیم مخلوق پیدا کړي زکه چې کوم عقل او فهم الله انسان ته ورکړي دي نو دا عقل او فهم الله بل مخلوق ته نه دی ورکړي نو چې ارکل انسان ته الله دومره عظیم عقل او فهم ورکړي دي نو بیا دته ضرورت د وحی یا ضرورت د پیغمبر څو پکار داو چې انسان ټول فیصله په عقل او فهم باندې کول ما په دې سوال پوه شوم ځکه چې ما خپل یو خبره کړې و نو زه دا غي جواب کوم ما خبره دا کړې و چې قرآن کې لفظ رسول چې راغلی دی نو د احناف مذهب دا دی چې د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد نو چې هر کله انسان ته عقل کامل او سلیم خدای ورکړی دی نو پکار دا دی چې دکی قوت د هر فیصله وی نو بیا د وحی دراتلو ضرورت سو د پیغمبرانو دراتلو ضرورت سو خو انسان به خپل عقل او دماغ باندې هر فیصله کوله عزیزانو د دې جواب آسان دی یو فیصله ده د جزئیاتو او یو فیصله ده د کلیات انسان ته چې الله عقل ورکړی دی نو داغه دا معنا دا چې په دې کائنات کې بته د کلی فیصله څنګه کوي
آیا تبم شپیتا و اتیا و 200 خدایان منی او کنه تب د یو خالق حقیقی منلو والا جوڑے گی. نو عقل قدرت دے د پارا در کڑے دے چې تب په دې ټول کائنات کی ریسرچ کے سوچ بکے فکر بکے چې دا شے چا جوړ کړي نو داغه پس منظر باندې با دماغ غلیظ بھئی دا دروازه دا چا جوړه کړي نو دماغ بس غلی چې څوک دې د دې جوړون کې چې هغه ته ترکان وي دا شیشه جا جوړه کړي نو دماغ بس غلی چې څوک دې د دې جوړون کې چې هغه ته انجینیر وي دا پکی چا جوړ کړي دي نو دماغ بس غلی چې څوک داسې دماغ والا شتا چې هغه د یو دومره غوندې اوسپنې نه یو داسې شی جوړ کړی دی چې لاندې څومره دنیا ته په آرام ناسته دا نن ستا په ملک کې توربېلې ډیم دی یا د ورسک ډیم دا ډیمونه چا جوړ کړي دي دا یو انسانی عقل ایجادات دي د انسانی عقل د عقل ایجاد دی چې بای دا وبدي دې ته ډب واچوه ډب نه لاندې بیا پکې سرنګونه جوړ کا سرنګونو نه لاندې بیا دا جنګنیټرې انسانی عقل جوړې کړي دي انسانی عقل جوړې کړي دي خو د کافرو عقل جوړې کړي دي ګوره په پاکستانیانو تیر نه وځي په دې روټي خلاص په دې کوڅه ډبو چرته تیر نه وځي چې توربېلې ډیم جوړ پاکستانیانو جوړ کړي یا دې انجینیرانو جوړ کړي دا انجینیران اوس خلیله مې بل سراله دې کوڅه ډبو باندې تیر نه وځي چرته دا د امریکای او د برطانیې او د جاپان او د چین انجینیرانو دا ډیمونه جوړ کړی دي بیا دا جنګنیټرې چې دي دا انسانی عقل ایجادات دي انسانی عقل دا جنګنیټر جوړ کړی دی چې پاس نه به پې اوبه راځي لاندې به د هغې سرخ تاوی پاس به پې جنګنیټر تاویږي او جنګنیټر د پاسه بوشونه لګولی دي دا جنګنیټر په دې بوش باندې به کرنٹ پیدا کوي او کرنٹ لای بیا تارونه او دا بجلیګرونه او دا لنجې ګونجې دا ورپسې لټوي بیا هغه بجلی بیا د تار په ذریعہ باندې د پکو تراولا او بیا د هیټرو تراولا او بیا د دغه تراولا دا د انسانی عقل ایجادات اسی خپنشي تاسو مونږ هم ځانته انسانان وایو کنه او دغه هم انسانان چا چې دا ایجادات کړي او یو ایر کنډیشن وګورئ ایر کنډیشن دا چا ایجاد کړی دی دا انسانی عقل ایجاد کړی یو دومره غوندې ډبله په کمره کې ولګوه ټوله کمره کې به خلک برستنو کې ورته پټ شي دومره یخني به جوړوي دا د انسانی عقل ایجادات تاسو خیال راغی نو په دې انسانی عقل باندې دا فرض چې ته په دې کائنات کې به ریسرچ او سوچ کې او عقل بس غلې چې دا چت چا چولې دی دا دیوال چا جوړ کړی دی دا پلانې چا کړی دی
بیا به د عقل لار شي اسمان ته چې دا چت ګلکار اچولی او په دیوالونو یې ټینګ کړی دی. دا دومره عظیم اسمان چې دی دا چت چا اچولی دی او دا یې ټینګ کړی په څه شي؟ عقل به دې طرف ته بوځي. تاسو خیال راغی؟ خفه نه شئ مونږ دا جومات کې چې کوم ناس بزرګان یې دې جومات نه چې وځئ په ایمان یې وایي چې ستاسو عقل چېرته دې تم ځي چې یاره دا بار پیکوړو والا ناست دی دا پیکوړې پخېږي چې دا پیکوړې پخېږي څنګه؟ دا سوچ مو هم چېرې کړی پخېږي څنګه؟ خو یې خورئ لفافه م روانه کړي او ګنډېرو لفافه په لاس کې والی او خوند وهئ لکه د چیلي په شان او په سړک روان یې یا وږو والا تېرېږي وږی ترې والی وه دغه م کې یا کیله والې ویې خورې پوستکی لار کې وغورځې دا عقل در کې نشته چې هلکه د کیلې په پوستکي سړی وخویږي خپه یې ماتېږي نه پوستکی به په لاره کې وغورځي. مونږ کې دا عقل دی. دا نور قومونه چې اسمان ته رسېدلي دي هغې په هر شي کې سوچ کوي. ما د بار ملکونه کتلي دي بار ملکونه په سړک ډبلي ځوړند دي مجال شته چې سړک د پاسه پوستکی وګوره یو میل ډبلی لرې دی کیله سړي وخوره نو پوستکی به یې لاس کې نیولی چې لاس کې نیولی چا ډبلي ته ورسي نو ډبلي کې به پوستکی واچي په لاره یې نه غورځي. مونږ که ښځې دي که ماشومان که لوی دي د پلاستیک ګوتۍ راوتي دي د ماشومانو غل متیازې به په ګوتۍ کې واچي یا پوستکي به پکې واچي ور به لرې کړي ویڼی ته بیا راوباسي. هغه ویڼی چې دی تلي لاندې ګټر ته په اتمه ورځ ګټر بند شي په سړک باندې د اسخا اوبه رابېږي شړاپ شلوپ جو چې ګورې صاحبه دا د پلاستیک ګوتۍ دي او پکې متیازې دي او غل دي او پوستکی دی او خټکی دی او څه دی دا پکې نښتي او دا ګوتۍ ته خلک راوباسي. دا زمونږ خلک نو هسې زه کله کله سوچ کوم چې زمونږ دا ملک به هم هغه معیار ته ورسي چې کوم معیار ته د نور ملکونو خلک رسېدلي دا به هم هغه معیار ته رسي. دا خو چې ورځ تېرېږي د خدای بېوقوف او قمقل ته جوړي چې ورځ تېرېږي مذهبي تعلیم دوی نه ووتو دنیایي تعلیم دوی نه ووت. سړي کې خو عقل په تعلیم او په فهم په تعلیم راځي هاتې ووته نه دنیایي سبق یې زمونږ هلکان وایي او نه مذهبي سبق یې زمونږ طالبان وایي دا دواړه ترې ووت. نو هسې دې نه بعد به هم دا قوم چېرته دې سټیج ته راځي چې دا به بجلیګر جوړوي او دا به بجلیانې جوړوي او دا به صاحب راکټ جوړوي او هغه به سپوږمۍ تالوزوي او هغه به مریخ تالوزوي او دا تمام هم دې قوم نه چېرته شته. دې قوم خو بس دین یو افسانه ده وای وړئ او سټ ته یې وغورځوئ او بس خبره لاړه راغله. مونږ د نور ملکونو تقلید په ارامتوب کې کوو. کوم ارامتوب چې د بار ملکونو دی د شیطانت تقلید یې کوو. بلو پرنټ د بار ملکونو ایجاد دی مونږ یې تقلید کوو. مونږ هم راغوښتي دي ګورو یې. ویډیو گیم د بار ملکونو ایجاد دی دا شیطانت مونږ هم خپل ملک ته راوستو او زمونږ بچي پې تباه کېږي لګیا دی. بیلیټ دا د بار ملکونو ایجاد دی هغه هم خپل ملک ته راوستو زمونږ بچي پې جوارګر کېږي لګیا دی. دا سفید پوشه جواری ده. دننه وګورئ الکان پې
سلسله او 200 روپۍ دونه تړي. دا سفید پوشه جواری ده، وجه ولا جوړه کړی وي دا کار جنا صاحب کړو. تاسو خیال راغی دا ډېر ښه کار دی ځکه چې دا جنا صاحب کړی. نو هغه ورځ مې یو ته ویل جنا صاحب خو ګاندي ته دام ویلیو، جنا صاحب خو ګاندي ته دام ویلیو چې ګاندي ته تپوس وکړو په انګریزی کې ورته وایي چې واټ از یور پروګرام مسټر جنا، پاکستان دې جوړ کو ستا پروګرام بچي. نو مسلم لیگ وایي چې جنا صاحب ورته ویلې چې مای پروګرام اسلام، مای پروګرام قرآن. نو جنا صاحب خدام ویلو چې مای پروګرام قرآن، او قرآن نه په 43 کاله کې تاسو مسلم لیگ کو څه شی جوړ کو؟ مای پروګرام اسلام، هغه اسلام نه تاسو په 43 کاله کې څه شی جوړ کو؟ بلیټ جنا صاحب کړو. نو دا مور یاره خود د ډېر رزیلو ته مې هغه الفاظ په خوله نه راځي چې ورته ووایي. دا داسې کمسل قوم کمینه او رزیل، د دوی هغه مشران هغه کمسل او رزیل چې ښه پوهېږي چې په دې د قوم بچي تباه کېږي لګیا دی. ښه پوهېږي د ملک د قوم د بچو د خیال ساتلو ډېر ضرورت دی، او که د ملک ته د بیډي د الیکشن ډېر ضرورت دی، د چواریانو د جمعدارۍ ډېر ضرورت دی. د قوم بچي سره حکومت سره د قوم د بچو غم نشته. بالکل سیاسیانو د قوم د بچو د ذهنونه تباہ او برباد کړ. هر یو وایي چې زما ډله دې جوړه شي قوم د خدای په سیلاب یوړېږي. هر یو دا د قوم بچي چا راویستي په صدر ایوب پسې، او دا چسکه چا چولې وه د قوم بچو ته. د قوم بچي تباہ. آئنده به په ملیانو کې تاسو ګورئ، ښه عالم به په دوربین کې نه پیدا کېږي. په دوربین کې ټول به دا د سکول استادان یک دونه دونه او دو دونه چار بتی جوړي، یا د جماعتونو امامان به یو مړي بلمبۍ را لمبۍ، دغه څیزونه به مدرس عالم بخاری او ترمذی او ابو داود لولو والا مدرس چې دی هغه به عنقاشي هغه نه پیدا کی. یو خبره چې تیخه شي، یو خبره اوس مزې دپاره درته وایم، مزې دپاره تاسو وګرځئ، تپوس وکئ چې په جنت کې به د جنت دا حورې جوړې د څه نه، د دوی د بدن دا ماده به څه شي، دا به د څه نه جوړي. که بلې جملې ما ته وویلې نو بیا به م یقین راشي چې واقعي سړي پاتې دي لا چې دې سړي ختم شو، ختمي اعتراض کولو والا ډېر، بلکې سوري لټولو والا ډېر دي، لیکن کراو صحیح خلق پیدا کېدل چې دي دا به ګران. لکه په پاکستان کې لیډر النګه شوی ده، صاحب لیډرګي راوړي، چا چې د دوانو اخبار واغستو هم لیډرګي. کله کله زه دکان کې ناست یم، خلک راشي کار داسې نه داسې، داسې نه داسې،
څوک د جناسب خورای دی، څوک د باچا خان خورای دی، څوک د نواب نظر الله خان پر کټی دی، څوک د مفتی محمود. یو حال دا د دې قوم مزاج. اوس هغه قوم به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو چې کوم قوم په دې کائنات کې هغه سټیج ته ځان ورسوي چې امریکا مریخ ته تللی شي. دا زه ولې نشم؟ امریکا سپوږمۍ ته تللی شي او کاڼي راوړي او په ټول پاکستان کې د هغې نمایش کېږي. زه ولې نشم؟ ته خو د هغه محمد رسول الله امتی یې چې امریکا به مریخ ته ځي او محمد رسول الله لا مکان ته تللی. ته خو د خدای په دیدارم مشرف شوی، ته خو د هغه امتی. په کار دا دی چې ته په خدای قسم پتا کې داسې خلق تیر شوي، پتا کې په ځمکه به ناستو لوح محفوظ به ورته ښکارېدو. مجدد الفسانی رحمت الله علیه په ځمکه به ناستو او چې مراقبه به وکړه نو لوح محفوظ به لیده. تفسیر مظهری لیکلی دی د دې آیات په ضمن کې یمحو الله ما یشاء، یمحو الله ما یشاء. چې د مجدد الفسانی د زامنو استادو مولانا طاهر نامه و، د چې په لوح محفوظ باندې نظر پریوتو، هغه مولانا طاهر په لوح محفوظ شقی لیکلی شوی، بدبخت. ډېر خفه شو چې دا خو زما د زامنو استاد دی او په لوح محفوظ بدبخت لیکلی شوی دی. یا الله دا به څه کي؟ نوړه کې ورته راغله چې د نیکانو خلقو په دعا کله تقدیر هم رد شي. نو دعاګانې مې ویل شروع کړې. چې دعاګانې مې شروع کړې نو میاش پس مې چې بیا په لوح محفوظ نظر پریوتو نو زما د دعاګانو په برکت مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شوی، یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. په تا کې داسې خلق دي، ناس به په ځمکه او کتو به لوح محفوظ. تا کې خلق داسې تیر دي. سلطان الاولیاء یو ډېر لوی ولی تیر شوی 400-500 کاله مخکې. د هغه زمانه کې یو عالم او قاضي ضیاء الدین نامه و. سلطان الاولیاء ته به رباب غږېده. قاضي ضیاء الدین سخت خلاف، چې خلاف یو ورځ په ډېر په غوسه شو، مریدانو ته وی چې راځئ. خلکو ورته ویل چې جی رباب چې غږیږي نو د باندې حال راشي. لستوڼي ډېر لوی لوی دي نو رباب ته لستوڼې داسې داسې. قاضي ضیاء الدین ورغه او مریدان ځان سره بوتله، ویل راځئ وجنه مې پرېږدم نه. چې مجلس ته ورغه رباب غږیږي، چې په سلطان الاولیاء حال راغی. قاضي ضیاء الدین ورپاسېده او سلطان الاولیاء د دې ځمکې وویشت. بیا تیران په سبا ورپسې بیا لاړ، چې بیا لاړو په هغه چې بیا حال راغی بیا یې راونیو د دې ځمکې وویشت. په درېیمه ورځ ورپسې بیا لاړو، چې بیا لاړو چې سلطان الاولیاء باندې حال راغی او قاضي ضیاء الدین ورپاسېد او راوینیو. ډېر کوشش یې وکړو خو راوی نه ویشت. چې راوی نه ویشتو را روان شو مریدانو ته، راځئ ورکې کوي د مخ مه ګورئ. چې ځای ته راله مریدانو ته تپوس وکړو
چې 2 ورځې خو تا په ځمکه راوویشتو دا نن دې ولې راونه ویشتو ویل ورکوی یې ویل نه جي حال به وی ویل حال ووایم ویل او ویل په لومبۍ ورځې چې په ده حال راغی نو د روح اول اسمان ته پرواز کړی نو اول اسمان پورې رسایي زمام کېدی شوه نو روون مې نیوه د دې ځمکې مې ویشت په 2مه ورځ چې ورپسې لاړم او د باندې حال راغی نو د روح اوم اسمان ته پرواز کړی نو هلته زمام رسایي کېدی شو هلته نه مې را واپس کو د ځمکې مې ویشت نن چې ورپسې لاړم او په ده بیا حال راغی نو د روح د سدرة المنتهی نه پورته تلی و هلته ملایکې ولاړې وې راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نشې تللی تاسو کې داسې خلق هم دي چې په ژوند به د چا روح د سدرة المنتهی نه مخکې پرواز کول نن ستا روح کوم ځای ته پرواز کوي زمونږ روح چرته ګرځي د شپې خوب کې څه ګوري څه ګوري زمونږ روح د شپې خوب کې دا ګوري یو پیر له یو مرید راغی ویلی صاحب خوب مې بیګا لیدلی ویلی څه ویل زما لاسونه په غلو ګنده دي او ستا لاسونه په شاتو ګنده دي پیر ته یې وویل پیر وخندل مریدانو ته یې لوم کته زما لاسونه په شاتو ګنده دي او د ده لاسونه په غلو ګنده ته دنیایي سړی ستا په لاسونه په غلو ځکه ګنده دي او زه خو پیر یم بزرګ یم زما لاسونه په شاتو ځکه ګنده دي مرید ورته وایي جي دې نه مخکې یو بل ټکی هم شته وی بل څه دي وی زما لاسونه ته سټې او ستا لاسونه زه سټم وزه ویلې خبیثه مرداره ویل د دې تعبیر څه دی تعبیر خو ښکاره دی د پیر تابعداري عوام په دې نیت کوي چې د سره دین دی په دې نیت ځي کنه مولا له په کوم نیت دی چې د سره دین دی او پیر د مرید تابعداري په دې نیت کوي چې د سره دولت دی نو د غلو لاس دې سټي او د شاتو لاس هغه دی زما په دې خبره پوهېږي مونږ هغه شي 13 جمعه باندې ما دا بیان ستاسو په مخ کې شروع کړو چې انسان ته الله ضرورت د وحی ولې ګڼلی و ځکه که تاسو ته یادي نو ما دا ویلیو چې انسان ته الله عقل سلیم ورکړی نو هر کله چې الله پاک انسان ته عقل سلیم ورکړی دی او د عقل سلیم تقاضا دا ده چې هغه به په خپل قوت سره ښه او بد معلوموي نو بیا ضرورت د وحی څه و عزیزانو د دې جواب دا دی چې انسانی عقل دې کې دو مادي دي یو پکې جوش دی او یو پکې ہوش دی
نو کله کله انسانی عقل فیصله چې کوي هغه په جوش باندې وکړي او په جوش باندې چې کومه فیصله وشي نو هغه غلطه وي. نو هر کله چې انسانی عقل کې دوه احتمال وو، احتمال د هوشم پکې او احتمال د جوشم پکې وو. بل دا چې انسانی عقل بسا اوقات فیصله صحیح و نکړي. ګوره قرآن کې راځي ابراهیم علیہ السلام چې پیدا شو نو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. نورې چې څو وخت کې ولید نو دوی چې دا زما خدای دی. فلما فلا ارکل چې هغه انوار پریوتو نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې دا خدای نه دی، ځکه چې کوم شی چې غروب کوي او پریوزي نو هغه خدای نه دی. د خدای تعریف دا دی چې هغه به په اعتبار د قدم سره په یو حال. سپوږمۍ ولیده دا خدای دی. سپوږمۍ چې پریوته قال لا احب الافلین، دام خدای نه دی. کم شی چې پریوزی هغه خدای نه. تاسو خیال راغی. اوس ابراهیم علیہ السلام د خدای یو عظیم انسان، لیکن دا فیصله چې کوله د څه وخت کې د نور او د سپوږمۍ وغیره متعلق دا په عقل کوله. نو عرض مې داو چې د عقل فیصلو کې کله احتمال د تیروتو هم. نو د دې وجنه ضرورت دا پېښه چې د انسان ته آسمانی خبر پکار دی. چار کله ما انسان آباد کړو د ځمکې د پاسه او آدم علیہ السلام می خپل خلیفہ مقرر کړ او بیا به اولاد آدم تر قیامت پورې د ځمکې د پاسه آباد وي. بیا می د اولاد د پاره جنت او جهنم پیدا کړ. نو زه خو زما په تعریفونو کې یو تعریف د منصف هم دے، کہ رحیم و کریم دے نو منصف هم دے. د انصاف تقاضا بداوی چې تازه خبر کړي نه ما جهنم ته بوزي، دا به د انصاف تقاضا وي. د انصاف تقاضا خو بدایي چې تما خبر کی چې په دې لار کې جهنم ده او په دې لار کې جنت ده، او زه د جنت لار پرېدم او د جهنم لار اختیار کم او هغه نه بعد ما ته جهنم ته بوزي، نو دا فیصله عین د انصاف مطابق. او چې تاسو خبر کړی نه ما ته دی ویلی نه او هغه نه بعد زه غلط کارو کوم او ته ما جهنم ته بوزي، نو دا به د انصاف تقاضا نه. نو الله ضرورت د وحی سره سره یو بل مهرباني موکړه. وحی عمره ولېګله
او د وحی سره سره په هر قوم کې د هغه قوم نه پیغمبر پیدا کړ. بیا په بنی نوع انسان کې پیدا کړ. کینی داسیم کولای شو چې پیریانو کې را لګیږي تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې دی. داسیم کې دی شو چې ملائکو کې کړي وي تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې دی. داسیم کولای شو چې اسمان نه درته غیبی आवाजونه کې دي. نه، پیغمبران راولېږل او ستا په جنس کې راولېږل، په بنی نوع انسان کې راولېږل، او بیا داسې راولېږل چې بے استاز او بے سکول او بے کالج او بے یونیورسټۍ انپڑھ راولېږل. انپڑھ راولېږل او بیا هغه انپڑھ با داسې کلام وی چې انسان به دغه کلام د جواب نه عاجز و. انسان به جواب نشو کولی. مثلا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پدرش پیته کاله کې اهل مکه او نلید چې دې چرته کوم استاد تا ورغلی او یو ټکی سبق دی ویلی. په دې نه اهل مکه گوادي او نه په اهل مدینه گوادي چې دې چاته تللی یو د استاد نه یو ټکی سبق ویلی. او پیشکای څه قوم ته؟ پیشکای قوم ته د قرآن کریم غوندي یو عظیم کلام. کلام پیشکای اوس اهل مکه سره یا عرب دنیا سره بل څه جواب نشته. د دې کلام جواب نشي کوله. ودا جادو دی، دا سړی جادوګر دی. قرآن داغه جواب کوي چې کدا جادو دی نو تاسو کې هم لوی لوی جادوګران شته کړ. تاسو خپل جادوګر ټول راجمع کوي او دا دې چې کوم کلام پیش کوي د دې غوندي یو صورت جوړ کوي. یو دوی صاحب د خپل قومي اسمبلی راوغوښته. قومي اسمبلی راوغوښته مشوره وکړه چې شاعران دیو جادوګر دی مشران دی الکه د دې کلام جواب وکړي د دې قرآن. دا پیغمبر یتیم یسیر چې په مونږ کې لوی شوی دی دې چې کوم کلام پیش کوي د دې جواب وکړي. ور سوال کیږي چې د کوم صورت په شان صورت جوړ. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې داسې جوړ کړي چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. داسې جوړ. اشاعرانی څه